د بامیان ولایت یو شمېر بزګران وایي چې د نورو کلونو په پرتله یې سږ کال د کچالو حاصلات زیات شوي دي. د دې ولایت د بزګرانو په خبره چې که څه هم د نورو کلونو په پرتله یې حاصلات زیات دي، خو د پلور لپاره یې مناسب بازار نه لري او په نیمه بیه اوس مهال په بازارونو کې پلورل کیږي. د کچالو حاصلات سږ کال ښه دي، د بیو مزه نشته او ښه بازار نه لري. یو من یې له 90 افغانیو څخه نیولې بیا تر 100 افغانیو پورې پلورل کیږي. دغه راز دلته یې د ساتلو لپاره سړې خونې هم نه لرو. په بامیانو کې هوا یخه ده، نو خلک مجبور دي چې ویې پلوري. زحمت خو ډیر ورسره باسو. ماشومان مو له 7 کلنۍ څخه په همدې ځمکو کې کار کوي تر هغه چې سپینګیري کیږي. ټوله تمه یې د همدې کچالو حاصلاتو ته وي. دوی زیاتوي چې حکومت او نورې اړوندې ادارې باید د کچالو د حاصلاتو لپاره مناسب بازار پیدا کړي او دوی دې په دې برخه کې له زیانونو وژغوري. زما غوښتنه دا ده چې د دې کچالو بیې لږ لوړې شي، لار ورته خلاصه شي او یو چیرته صادر کړل شي. اوس خو چیرته نه ځي، له یو شمېر ګاونډیو هیوادونو هرات ته کچالو راځي. دلته بیا ورسره زموږ د کچالو بیه راټیټه شي. زموږ غوښتنه دا ده چې کچالو لږ ښه بیه پیدا کړي، یو چیرته صادر شي ترڅو قیمتونه یې لوړ شي. بزګران دغه راز په دې ولایت کې د سړو خونو د جوړېدو غوښتنه هم کوي او وایي چې که سړې خونې ورته جوړې شي، له یوې خوا به یې حاصلات له خرابېدو ژغورل شوي وي او له بلې خوا به افغانستان له نورو هیوادونو څخه د کچالو له واردېدو خلاص شي او د اړتیا په وخت به دوی خپل کچالو بازارونو ته وړاندې کړي. موږ نور عاید نه لرو او نه هم ذخیره لرو چې ویې ساتو بیا یې په ښه بیه وپلورو. برېښنا نشته چې سړې خونې ولرو ترڅو دا وساتو او بل وخت یې په ښه بیه وپلورو. په بامیان ولایت کې د کچالو د حاصلاتو له رسېدو سره سلګونه کسانو ته د کار زمینه هم برابره شوې ده. دلته په کار بوخت کسان وایي خوښ دي چې په کور دننه ورته کاري فرصت په لاس ورغلی. ډیر زیات خوشحاله یم چې دلته د کار زمینه راته برابره شوې ده. اوس د کارونو وخت او دا د ماته د کار زمینه برابره شوې ده. د کال په لومړیو کې کارونه وي، بیا له هغه وروسته کارونه نه وي. دا پیسې چې اخلو ښې دي خو بسنه نه کوي، ځکه بیا ټول ژمی وزګار یو او یوازې د کال په سر کې لږ کار وي. بس له حکومت څخه مو غوښتنه دا ده چې موږ ته د کار زمینه برابره کړي، یوه کارخانه جوړه کړي یا نور کارونه خلکو ته پیدا کړي. دلته چې کار کوم خوشحاله یم. له حکومت څخه مو غوښتنه دا ده چې خلکو ته کار پیدا کړي، بس سوله وي او جنګ نه وي. بلخوا بیا د کرنې، اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت په هیواد کې بزګرانو ته د زیاتو اسانتیاوو د برابرېدو خبره کوي او وایي چې بزګرانو ته به د سړو خونو د جوړېدو ترڅنګ د بازار موندنې او نورو برخو کې ګڼې اسانتیاوې رامنځته کړي. احسان الله کریمي، CMG، بامیان.